د اچین ولسوالۍ بندر سیمې ته په کنډو کپر لار له ډیرو داسې ودانیو او کورونو تیر شو چې هر یوې په دې سیمه کې د تیر شوي بد ناورین ښکارندویي کوله. د بندر سیمې ته په رسېدو مو سترګې د دې سیمې د غرونو په ښکلاګانو ولګېدې، هغه ښکلاګانې چې د کلونو راهیسې د خلکو له شوره خاموشه دي. د سیمې خلک وایي کلونه په دې سیمو د داعش وسلوالو پراخ حاکمیت درلوده او خلک یې له دې کورونو په زور او جبر شړلي دي. پخوا چې دلته داعشو ډېر خلک یې وځپل، خلکو ته ډېر زیات تلفات واړول او اوس په دې حالاتو کې په دې سختو مشکلاتو کې دلته امنیتي ځواکونه راغلي دي، ټول کوم ارګانونه چې موجود دي دلته موجود او شته دی. اوس په دغو کورونو کې زیات مشکلات دا دي چې زموږ دا کورونه وران شوي، زیات ماینونه پکې ایښودل شوي. داعش انشاءالله تعالی چې ختم دی، ډېر څه نه دی پاتې او انشاءالله تعالی چې دا کوم چې پاتې دی دا به هم ختم شي. دلته دا کورونه ډېر زیات دغه شوي دي او ورڅه دلته بندونه ورڅه پټي هر څه پخواني په شانتې نه دي او دا باید حکومت ورته هر څه ورکړي چې کورونه ورته جوړ کړي، هر څه رسېدلي. تازه اوس په بندر سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د دې سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکو د خپلو سیمو د ساتنې په پار وسلې پورته کړي. دوی وایي دا سیمې به د سر په بدله د داعش له شتونه پاکوي. د دوی په خبره دا وران ویجاړ کورونه به د بیا ځل لپاره د خلکو د استوګنې مسکن ګرځي. بس دغه خلک راکې وتلي د پاکستان نه، څوکه پاکستان پنجابیان دي، بس زموږ وطن یې قبضه کړی. د دې په خاطر باندې بس موږ د ځان هم تېر یو او د مال هم تېر یو. یاره په سلو کې 3% پاتې نه شم ویلی، نور انشاءالله چې ختمه ده. انشاءالله تلفات خو ډېر زیات ورکړي دي، خیر سره امید خدای ته لرو چې نور هم بس په اخیشتم کې دا زموږ ولس ته دی نه، خو موږ ګوره په یو رقم باندې هم لاس نه اخلو. خیر سره چې ګوره که څو پورې سایي راکړې دا ساحه به موږ ساتو، دا وطن دی نه به موږ ساتنه کړو. خیر په بندر سیمه کې امنیتي چارواکي بیا د خپلې میړانې کیسې کوي. دوی وایي د دې سیمې دولت خیل، وج بندر، زیارت کلی، شولګر، دیوانه بابا، لنګري کنډو په شمول یو شمېر لوی او واړه کلي د داعش له شتونه پاک کړي دي. د روانو عملیاتو مشري د 4مې پله لیوا قومندان برید جنرال محمد کریم نیازی په غاړه لري. نوموړی وایي عملیات یې د پرمختګ په حال کې دي او ګډې لاسته راوړنې لري او لا هم د داعش ډلې سره ګوته په ماشه ناست دي. تر اوسه پورې چې موږ غواړو چې دلته 11 پوستې او 2 بیزونه جوړ کړو، تر اوسه پورې 3 پوستې په مکمله توګه جوړ شوې ده او 3 باندې دلته په دا غره کې کار روان ده چې دی جوړ شي او نور هم داسې انشاءالله جوړېږي. تر تقریبا 80% اضافه پاک شوې ده، یو 20% پاتې ده چې دې پسې موږ انشاءالله روان یو. د اچین ولسوالۍ د بندر سیمې دیوانه بابا کنډو کې ولاړ یو. دلته امنیتي چارواکي وایي خوا او شا 2 کیلومتره وړاندې نور سرتیري تللي دي او دا د داعش وسلوالو سره د جنګ وروستۍ کرښه ده. دوی وایي اوسه پورې په روانو عملیاتو کې ګډې لاسته راوړنې کړي او وسلوالو مخالفینو ته او داعش ډلې ته ګډ تلفات اړولي دي. نیاز محمد خاکسار، انعکاس راډیو ټلویزیون، د اچین ولسوالۍ بندر سیمه دیوانه بابا کنډو.